میدان وردګو ولایت ته له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي کډوال وایي چې د ژمي په راتګ ورته مسؤلینو هر ډول اړینې مرستې رسولې او پر دې سربیره د څښاک پاکو اوبو او برېښنا ستونزه هم حل شوې. موږ سره مرسته وکړله، لرګي راکړه، بخارۍ راکړه، اوس قول د کمپل او د دوشین هم راسره کړی ده، هغه په هم یې درته راوړو. موږ ولا ډېر ترنه خوشحاله یو. د اوبو مشکلات هم درلوده، هلته یې راته بره څا ووهله، اوس له هغه ځای نه پایپ یې راته تېر کړ، اوبه راوړي راته دلته. موږ ډېر ترنه خوشحاله یو. مخکې ډېر مشکلات و چې د اوبو مشکل و، د برق مشکل و، ډېر د ستونزو سره مخامخ و. بیا الحمدلله چې والي صاحب راغی، موږ ته یې د برق هم وصل کا، د اوبو هم اوس په ټانکۍ کې راوړي. د یاد ولایت کډوالو چارو مسؤلین وایي راستنو شوو کډوالو ته د ژمي په راتګ د سون توکي، بخارۍ، کمپلې او نقدي مرستې رسولې. زیاتوي چې د کډوالو د ژوند اسانتیاو لپاره به هر ډول ګامونه اوچت کړي. میدان وردګو ولایت کې تر اوسه پورې له کډوالو سره د سرې کوتل کې چې کوم شهرک ده هغه ته هم مهاجرین سلته نوي راځي، هم موږ یې میشت کوو، او کوم چې زاړه دي هغه هم هلته پراته دي. نو د هغو دپاره موږ تر اوسه پورې البسه او بخارۍ او لرګي وغیره چې کوم د دوی ضرورت و، برق سو، اوبه سوې، هغه هر څه ورته برابرې کړي دي. او کوم چې په سید آباد ولسوالۍ کې په سیسۍ کې هلته اجتماع د مهاجرینو زیاته وه، هلته هم الحمدلله تر اوسه پورې موږ رسیدګي کړې ده. ورته مهال مسؤلین زیاتوي چې میدان وردګو ولایت ته د تازه راستنېدونکو کډوالو سره هم د هر ډول مرستو د ترسره کېدو پلان لري.